د کهانۍ په شروعات کې موږ یو جیل وینو. دا جیل د دنیا د ټولو نه خطرناک جیل وي. په دې جیل کې د دنیا قیدیان وي، خو د اوسه پورې یو قیدي هم نه دی تښتېدلی، ځکه چې د دې جیل سکیورټي ډېره زیاته سخته وي. په دې جیل کې داسې قیدیان هم پاتې کېدل چې د هغوی نیمه زندګي په دې جیل کې تېره شوې وه، او چې د دې جیل نه به چا د منډې د تښتېدو کوشش کاوه نو هغه به سکیورټي والا ډایرکټ مړ کاوه. اوس موږ یو عدالت وینو چې په دې کې دا جج د یو کس ته د ټول عمر سزا واورئ او ورته وایي چې دا کس هغه جیل ته بوځئ کوم چې د دنیا د ټولو نه خطرناک جیل دی. د دې کس نوم وي اینډي، او دغه سکیورټي والا دغه کس نو خطرناک جیل ته راولي. د دې اینډي سره نوي قیدیان نور هم راولي او په دغه جیل کې بند کړي. اوس دا زاړه قیدیان شور کوي چې دا نوي قیدیان به جلا شي او خپل کور وریاد شي. د ډېر شور د وجې نه دغه یو قیدي په جلا شي. سکیورټي والا د دغه یو قیدي جلا واوري نو ډایرکټ راشي او دغه یو قیدي ډېر زیات وخي. اوس چې سهار شو نو اینډي ناشته کوي او ناست دی، نو د خواته یو بابا هم ناست دی. د دې بابا 50 کال په دې جیل کې تیر شوي وي. اوس دا بابا د اینډي ته وایي چې که د بهر نه د څه په کار روټۍ یا نور څه، نو بهر یو بل کس دی د هغه نوم دی ریډ، هغه ته وایي هغه د بهر نار سره وړي. چې اینډي څنګه د دې بابا نه دا خبره واوري نو ډایرکټ بهر ته راوځي او د ریډ سره میلاو شي. اوس دا اینډي د ریډ ته وایي چې ما اورېدلي چې ته د بهر نار سره غواړې، نو ما له به یو سټکی راوغواړې. ریډ چې څنګه د اینډي دا خبره واوري نو به خندا شي او ورته وایي صحیح ده. 2 ورځې بعد ریډ سټکی راوړي او دغه بابا له یې ورکړي. اوس دغه بوډا اینډي له سټکی ورکړي او سټکی دننه په جیل کې ږدي او اینډي ته دا سټکی واخلي. 3 ورځې بعد سکیورټي والا اعلان وکړي چې ټول قیدیان د چت سر ته وخیږي او کار شروع کړي. ټول قیدیان د چت سر ته وخیږي او کار شروع کړي. اوس دغه یو سکیورټي والا په سوچ کې ولاړ دی او د دې نور خپلو ملګرو سره لګیا دی چې زما $30,000 په خپل اکاونټ کې نغښتي دي، دا به زه څنګه راوباسم. د دې سکیورټي والا خبرې دا اینډي هم واوري. دا اینډي غټ بینکر وي او د دې سکیورټي والا خواته په قلاره ور روان شي. اینډي ډایرکټ د سکیورټي والا ته ووایي چې ستا دا کار به زه وکړم. سکیورټي والا چې څنګه د دې خبره واوري نو ډېر زیات غوسه شي او د مرۍ نه یې ونیسي او ورته وایي چې په بدله کې به ته څه غواړې. نو اینډي ورته وایي په بدله کې زما هېڅ هم نه دي په کار، خو زما به دې ملګرو باندې ښه خوراک وکړه. 15 ورځې بعد دغه اینډي د ده دا پیسې رازادې کړي. نو په دې سره دا سکیورټي والا ډېر زیات خوشحاله شي او دغه ټولو کسانو ډېر زیات خوراک ورکړي. اوس اینډي لاندې ګرځي نو یو 3 بدماشان د له مخې ته ورشي او دا اینډي ونیسي او ډېر زیات یې ووهي. د ډېر زیات وهلو د وجې نه دا اینډي هسپتال ته بوځي او د یو میاشت دپاره یې داخل کړي. چې یو میاشت وشي نو اینډي جیل ته واپس راشي او د ده خواته هغه افسر راشي کوم چې د دا پیسې راایستې وي، او د افسر ورته وایي چې ته د دې جیل د لایبررۍ مشر شوې ځکه چې ته ډېر قابل یې او تا ساتل په جیل کې نه دی په کار، او بیا ورته وایي چې ته به زما د بینک د اکاونټ پیسې هم کنټرول کړې. اوس دا اینډي د لایبررۍ مشر شو او کار شروع کړي. یو څو ورځې بعد اوس د جیل دا مشر اعلان وکړي او ټولو قیدیانو ته ووایي چې بهر ته راوځئ او ورته وایي چې د جیل نه بهر ما کار نیولی، هغه ټول کار به تاسو کوئ. د جیل دغه مشر دا ټول قیدیان بهر ته راوباسي او کار پې شروع کړي. دا ټول قیدیان کار وکړي په پرې کې او 1 روپۍ ورنکړي او په دې سره د جیل د مشر ته ډېرې زیاتې پیسې میلاو شي. اوس دا اینډي د جیل د مشر خواته راشي او ورته وایي چې زما هېڅ ګناه نشته، ما آزاد کا. د جیل دا مشر د ځان سره سوچ کوي او بیا ورته وایي چې که زه ته آزاد کم نو زما دا کار به څوک کوي، او بیا ورته وایي چې په دې تمه مه کښېنه، زه دې نه آزادوم. چې اینډي دا خبره څنګه واوري نو ورته وایي د جیل د مشر ته وایي زه ستا نور کار نه کومه. د جیل دا مشر چې څنګه دا خبره واوري نو ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي زما کار به ته په زور کې. اوس دا اینډي د ریډ دې خوا ته راشي او ورته وایي چې د دې جیل نه به څنګه وتښتو، خو دا ریډ خاموشه ودرېږي او څه ورته ونه وایي. اوس د جیل دا مشر یې خپل بینک ته ځي او پیسې راوباسي. نو د اینډي ته ووایي زما بوټان او زما کپړې هر څه صفا کړه. اینډي د جیل د مشر له بوټان او هر څه صفا کړي او په دې ټیم کې سهار شي. دا سکیورټي والا د سهار ټول قیدیان آزاد کړي او چې د اینډي کمره کولاو کې نو اینډي بهر ته راونوځي. دا یو سکیورټي والا د اینډي د کمرې ته په غوسه ور روان شي چې دا ولې راونوتو. چې څنګه دا سکیورټي والا د اینډي دا کمره کولاو کې نو اینډي په خپله کمره کې نه وي. په دې ټیم کې به د ټول جیل کې شور شروع شي او وایي چې اینډي تښتېدلی دی. اوس د جیل دا مشر دا ریډ راولي او ورته وایي چې اینډي به ستا سره ډېر ګرځېده، څه شو؟ خو ریډ ورته وایي ما ته هېڅ پته نشته. اوس دا سکیورټي والا راغله او د اینډي د کمرې تالاشي اخلي. چې دوی تالاشي څنګه شروع کړي نو د اینډي په کمره کې یو غټ سورنګ وي چې په هغې په مدد سره دا اینډي تښتېدلی وي. دوی په 1 او 2 کې حیران شي چې ده به دا سورنګ څنګه جوړ کړی وي، خو ده دا سورنګ په هغه سټکي په ذریعې جوړ کړی وي. اوس دغه ټول سکیورټي بهر په اینډي پسې ګرځي. اینډي په دې ټیم کې دغه بینک ته راغلی وي او د جیل د دغه مشر ټولې پیسې راوباسي او ځان دی واخلي. د جیل د مشر ته چې څنګه پته ولګي نو ډېر زیات خفه شي او په ټینشن کې شي او د ډېر ټینشن د وجې نه ځان ته تمانچه ونیسي او ځان مړ کړي. په دې ټیم کې د اینډي د وجې نه ریډ هم آزاد کړي د جیل نه.
مرګرو که ویډیو مو خوښ شوی وي نو زما دا نوی چینل دی ضروري سبسکرایب کړئ. والسلام.